دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جمعې مبارکه ورځ وه چې د 1403 هجري لمریز کال د تلې یا میزان میاشتې له 14 نیټې سره برابره وه. زه محبوب الله سروري یم. پام راړوم د میدان وردګ ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل اولادونو لپاره د ارام او زده کړیزې فضا رامنځته کېدو په موخه ښوونځیو کې په شخصي لګښت رغنیز کارونه پیل کړي. د دوی په وینا ولس باید دولت ته لاس ورکړي ترڅو هیواد ودان شي. نورحال د نوررحمان غني په راپور کې. د جغتو ولسوالۍ غازي محمد جان خان او کلاندې په نامه لیسو کې د ولسي وګړو په مالي ملاتړ رغنیزې چارې روانې دي. د یاد ښوونځیو مسؤلین وایي دا د ولس دنده ده ترڅو له اسلامي امارت سره په ګډه خپل هیواد ورغوي. معارف کوم رخصتۍ چې وې د اسات په میاشت کې موږ په دوی کې دا ولسي شورا وغوښتله او د دوی سره وغږېدلو. موږ وې چې د مکتب احاطه نه لري په بیابان باندې دی، مشکلات ډېر دي او دا باید جوړ کړو. او تقریبا دغه احاطه چې د 540 متره بیخ دی او 2 متره او 40 سانتۍ لوړیږي او 22.5 لکه افغانۍ به راوړل شوی دی چې انشاءالله تر ډېره حده پورې د پیسې جمع شوي دي او اوس عملا د دوی کار جریان لري. دا کومه ساحه چې تاسو وینئ دا د بیرون کسانو، هغه څوک چې په خارج کې دي، هغه څوک چې په کابل کې دي، د موږ سره د دغو ساحې په جوړولو کې نغدي کومکونه کړي او دلته ډیری کسانو د موږ سره د وسایلو د ماشینرۍ په دو برخه کې د موږ سره همکاري کړې. احاطه نه لرو، دا ډیره غټه ستونزه ده. نو که چېرته د موږ لیسې ته احاطه جوړه شي دا به د دولت یوه ډیره غټه همکاري وي. بل لوري د دغه ولسوالۍ ځوانان او د ښوونځیو زده کوونکي وایي اوس یې درسي فضا آرامه او په یو امن چاپیریال کې زده کړې کوي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې لا زیات درسي مواد ورته برابر کړي. الحمدلله اوس دلته چې موږ ته په آرام فضا کې درس وي. انشاءالله موږ قرطاسیه هر څه لرو، کتابونه لرو او استادان پوره دي. په هره برخه کې موږ استاد لرو. د لابراتوار په برخه کې ستونزه لرو، ځینې شیان کمبود موږ لرو، ځینې مواد موږ نه لرو. الحمدلله د خدای فضل ده. استادان هم بیخي الحمدلله داسې استادان لرو، په سویه استادان لرو او مکتب هم الحمدلله ښه مکتب دی، ښه ارامه فضا ده د درس دپاره. د هر څه دپاره په درس کې که وښایي د هر څه دپاره ښه مکمل هر څه لرو. د اسلامي امارت په راتګ سره نه یوازې جغتو بلکې د میدان وردګ ولایت په ډیری ولسوالیو کې د ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو د رغولو چارې د اسلامي امارت او ولسي خلکو له لوري پیل شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ښاروالۍ د سمون چارو رئیس بلخ ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې د مزار شریف ښار د بېلابېلو ناحیو له مسؤلینو سره وکتل. په دې کتنه کې د مزار شریف ښار اوسیدونکو د ښاروالۍ فعالیتونه وستایل او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه یې د پاتې نورو ټولنیزو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. نورحال د عبدالمتین ستانکزي په راپور کې. په دغه ناسته کې د مزار شریف ښاروالۍ د مشورتي شورا غړو د ټولنیزو ننګونو په اړه خبرې وکړې او د پراختیایي پروګرامونو د پیاوړتیا په موخه د مزار شریف ښاروالۍ د ورځنیو کړنو او فعالیتونو ستاینه یې وکړه. کانالیزاسیون یک امر حتمی و ضروری است، یک امر حیاتی است بر مردم شهر مزار شریف. هیچ کس، هیچ مقام، هیچ از آب سی برخوردار نیست. کل آب چتل است، کثیف است، گنده است و به مواد غیرته آلوده است. همدارنګه د هیواد د ښاروالۍ د سمون چارو عمومي رئیس ډاډ ورکړ چې د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره ټینګ هوډ لري او هڅه کوي چې له ځنډ پرته د خلکو ټولنیزې ستونزې هوارې کړي. شما اینطور کنین مشوره بدین که عاجل بر عاجل کدام که زیاد ضرورت باشه او را اولویت بدین. ما رو قبول داریم، هیچ ملاحظه نداریم که شما چرا ایره در پروژه گرفتین، چرا در بودجه ایره گرفتین او را نگرفتین. ما در این ملاحظه نداریم. اختیار به شماست که شما کدام پروژه را که اولویت میدین. اگر در اسنای در مربوطی بد میشه که دکتر صاحب گفت یا دیگه چیز ما او را قبول داریم. شما مشورتی بورد هستین، مشوره بدین به شهروال صاحب. په پای کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس د ښاروالۍ د خدمتونو او فعالیتونو په خاطر د ستاینې ترڅنګ د سوداګرۍ او پانګونې له خونې سره د دغې ادارې له همغږۍ څخه یې مننه وکړه او د هغه د غوره خدمتونو لپاره یې ستاینلیک ورکړ.
ما شاهد خیلی تحولاتی هستیم، بالخصوص کارهای آخری که صورت گرفته، ساختار پل و پلچک‌ها و این مسائلی بود که ما همکاری که با شهروارچه داشتیم نقاط آسیب پذیر همه شناسایی شده بود و به موقع بازسازی شد. د یادولو وړ ده چې په ټول هیواد کې 243 ښاروالۍ د خلکو د خدمتونو په موخه شتون لري او د افغانستان اسلامي امارت په پام کې لري چې د خلکو د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په هیواد کې د ښاروالۍ شمیر زیات کړي. د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د 4 فرعي سړکونو د رغولو چارې د سیمې د اوسیدونکو او اسلامي امارت د چارواکو په ګډه همکارۍ روانې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اوس یې سړکونه پراخه شوي او په بشپړ رغېدو سره به یې ستونزې هوارې شي. نورحال نوررحمان غني راکوي. د میدان وردګ ولایت د نور ولسوالیو ترڅنګ د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو هم د خپلو سیمو رغولو ته مټې رابډ وهلي دي. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو سره په ګډه د نرخ بېلابېلو درو ته د 4 فرعي سړکونو د پراخولو او رغولو چارې پیل کړي دي. ولسونو له موږ نه یو خاص کړی و د نرخ ولسوالۍ ته غځېدلې لارې سړکونه ډېر قید و چې 2 موټره به سره مخامخ سو د تېرېدو هغې مشکل و چې تر څو به یو ریورس ورته لاړ نه او داسې یو ځای به پیدا کړه چې بل موټر ته لار ورکړي. نو الحمدلله هغه کارونه شروع سوله نو کارونه اوس تقریبا په سلو کې 80% انشاءالله بشپړ دي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکي د سړک رغېدو ته زیات خوښ دي او وایي د ژمي په راتګ سره به یادې لارې د موټرونو له لوري بندې شوې او په یو وخت کې به د 2 موټرونو تګ راتګ نشو پرې کېدای. دا خو ګوره آبادي ده و آبادۍ ته باید سړی ډېر خوشحاله سي او خیر ده دا اوس به دې لږ کم شي تاوان یې هغه مشکل نه لري خو آینده به د دې په قدر بیا پوهېږو چې څومره ښه شی ده. سړک ده دا خو تنګ و یو موټر ول یو موټر نسه پکې تېرېدلی نو اوس دغه د 3-4 موټره تېرېږي آبادي ده په آبادي. خو ډېر خوشحاله له دغه سړک چې و ډېر تنګ و یعنې 2 موټره نه د څنګ په څنګ نسوه تېرېدلی یو موټر به تېرېده بل به لار ورته پرېښودله بیا به تېرېدلی خو اوس ډېر خوشحاله دغه سړک نه اوس تقریبا 3 موټر یا 4 موټرو کې جیږي ریګ هم پکې واچوه دوړې به وي او دا بازار هم ډېر قاید و اوس نو ډېر راضي یو ترې ولس همکارۍ باندې دولت په همکارۍ باندې دا سړک تېرېږي ډېر خوشحاله د ویلو ده چې د یادو لارو د رغولو لپاره د سیمې اوسیدونکو په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم د سړک د رغولو لپاره د اسلامي امارت په واک کې ورکړي دي. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست د ممتازو زده کوونکو د پیژندلو او هڅونې په موخه د ساینس توري تر عنوان لاندې سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه ریاست مسؤلین وایي د وزارت په غوښتنه یې یادې سیالۍ پیل کړې چې له جملې به یو ممتاز زده کوونکی د هیواد په کچه د ساینس توري په سیالیو کې ګډون وکړي. بشپړ حال د وحید الله سیدي په راپور کې. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست له لوري د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د 12م ټولګي له زده کوونکو د ساینس توري تر عنوان لاندې په لاره اچول شوو سیالیو پایلې اعلان شوې چې موخه یې ټولنې ته د ممتازو زده کوونکو وړاندې کول دي. د ساینس توري په نامه چې کومه سیالي ده د پوهنې وزارت مرکز ساینس ریاست په لار باندې اچولې ده د غونډ افغانستان په سطح باندې میدان وردګ ولایت کې د میدان وردګ ولایت په ټولو ولسوالیو کې په ټولو لیسو کې د میزان په لومړۍ نیټه باندې د 12م صنف د شاګردانو امتحان واخیستل شول او هدف هم د دغو جلسې نه دا دی چې موږ څنګه وکولای شو ښه ممتاز شاګردان هغه جامعې ته وړاندې کړو او مصدر د خدمت وګرځوند. د یادو سیالیو ګډونوال د پوهنې ریاست له دغه اقدام نه خوښي څرګندوي. وایي دا ډول ازموینې د زده کوونکو لپاره ډېرې اړینې او ګټورې دي. ډېر خوښ یم په دې باندې چې زه په ساینس علومو کې په ولایت په سطح باندې لومړی مقام ترلاسه کړم نو زه په دې باندې ډېر خوښ یم. د شاګردانو د تشویق لپاره د شاګردانو د مطالعې لپاره داسې برنامې ډېرې په درس خوري او موږ زیات تشویقوي. ساینسي علومو د ستورو سیالي په دې کې ما په 2 نومبر خپل کړی دی او زه ډېر خوښ یم دغو مسؤلینو څخه چې د رقم سیالۍ موږ ته جوړې کړې وې او دوی ته مو آمادګي بالکل آمادګي خو موږ مخکې هم لرله درسونه مو مخکې هم کتل او دوی ته نو طبعا موږ زیات درس وویله ځکه دا چې وه د یو بسته ولایت په سطحه سیالي و. د پایلو اعلان په غونډه کې د زده کوونکو د هڅونې په موخه تر 3 نمره پورې ډالۍ هم ورکړې او د سیالۍ ګټونکي به د هیواد په سطحه د ساینس توري سیالیو لپاره
د پوهنې وزارت ته ور وپېژندل شي. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس د IOM مؤسسې پلاوي سره په لیدنه کې ویلي IOM یو له هغه مؤسسو څخه ده چې له موږ سره په بېلابېلو برخو کې زیاتې مرستې کړي دي. له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې رئیس ملا نورالدین ترابي د کډوالو نړیوال سازمان IOM د خطرونو کمولو مسؤل اشرف حسام سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې ملا نورالدین ترابي ویلي د کډوالو نړیوال سازمان IOM د نورو ادارو ترڅنګ یو له هغو ادارو څخه ده چې له موږ سره یې ډیره همکاري کړې ده. نوموړي زیاته کړې خوښي چې هرې مؤسسې ته چې په هیواد کې په هره برخه کې فعالیت کوي ډیرې اسانتیاوې برابرې کړو او د دوی چارې ژر تر ژره ترسره کړو. همدارنګه هغه سیمې چې د خطر سره مخ دي د واقعي پروژو د پلي کولو په برخه کې یادو مسؤلینو ټینګار کړی او ویلي دي چې موږ خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه ترتیب کړي دي او تاسو ته یې درکوو تر څو د امکان تر حده پروژې د همدغو لومړیتوبونو له مخې پلي کړئ. په همدې حال کې د IOM مؤسسې د خطرونو د کمولو مسؤل د خطر کمولو په برخه کې د خپل پروژو په اړه معلومات وړاندې کړي دي. نوموړي همدارنګه د ملا نورالدین ترابي څخه غوښتي چې د یادې ادارې لومړیتوبونه له یادې مؤسسې سره شریک کړي. درنه او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.